سلامونه نګهې احترامات مې ومنئ په دې هیله چې روغ او جوړ به یاست. یو ځل بیا درته د یاران کلیک یوټیوب چینل له لورې کوربه یم. ننني معلومات مو د لوتت په اړه دي. د لوتت د بدوالي په اړه د طبیبانو ځینې حیرانوونکې څېړنې. له نارینه ښځې یا حیوان سره د شا له لارې جنسي اړیکې نیول ته لوتت ویل کېږي. ځینې طبیبان وایي چې که له یو کس سره 3 ځلې لوتت وشي نو هغه پرې روږدی یعنې اموخته کېږي، ځکه په موقت کې ځینې داسې ویروسونه او بکتریاوې پیدا کېږي چې له منیو څخه خوراک کوي. کله چې د لوتت مني خلاص شي نو دغه میکروبونه د خوراک لپاره په کولمو پسې نښلي او زبېښي چې له امله یې مفعول ته په موقت کې سخت سوی او سوخت پیدا کېږي او اړ کېږي چې بیا لوتت وکړي او همداسې په مسلسل ډول همدا د لوتت لړۍ جاري وساتي. همدا ډول ځینې ډاکټران وایي چې له مېرمنې سره 10 ځله کوروالی کول انسان دومره نه کمزوری کوي لکه یو ځل لوتت چې یې کمزوری کوي. همدارنګه ځینې پوهان وایي چې کله چې یو څوک یو ځل لوتت وکړي نو د 1 کال لپاره به یې بدن ټول رګونه کمزوري شي. که یې 2 ځله وکړي نو د نوار د مخه انزایل ناروغۍ سره به لاس او ګریوان شي او که همداسې ادامه ورکړي نو ټول بدن به یې کمزوری شي چې بیا به له خپل مېرمنې سره د کوروالي هېڅ توان ونه لري. نو دا چې څوک له مېرمنې سره کوروالي نشي کولی د هغې او ښځې څه توپیر وي؟ یعنې د ښځې او سړي بیا هېڅ توپیر نه کېږي، دواړه په زنانو کې حسابېږي. نو ګرانو مسلمانانو وروڼو، هیله ده چې د لوتت څخه ډډه وکړئ او خپل ابدي او انساني ژوند مه تباه کوئ. که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي نو حتما ویډیو لایک کړئ او زموږ نورو ویډیوګانو لپاره هم دغه چینل درسره سبسکرایب کړئ. ښاد او اباد اوسئ. هیله ده چې ښه روژه به مو پیل کړې وي.